سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ په ایران کې زبردست برید دا چې ایران کې چرته او چا برید کړی جزئیات یې سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د شیراز ښار د شاه چراغ پر زیارت وسلوال برید مرګ ژوبله اړولې ده د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د یکشنبې ماښام د هغو دوو وسلوالو په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې غوښتل د شیراز ښار د شاه چراغ زیارت ته دننه شي ایرانا خبري اژانس راپور ورکړی چې دوه خادمان او دوه زیارت کوونکي په ډزو لګېدلي دي رسنیي او چارواکو بېلابېلې شمېرې خپرې کړي دي ایرانا خبري اژانس د خپلو سرچینو له قوله دا وژل شوي ټپیانو شمېر 4 تنه ښودلی دی د فارس والي د شیراز شاه چراغ په دې پیښه کې د یو تن د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ خو هغه وویل چې دا شمېرې لا کره نه دي فارس خبري اژانس وایي په دغه پیښه کې د ژوبلو کسانو شمېر 2 تنه دی او د دواړو حالات نازک دی اسنا خبري اژانس ویلي دواړه بریدګر وژل شوي دي خو فارس خبري اژانس وایي چې یو بریدګر ټپي شوی دی او بل بریدګر په تیښته بریالی شوی دی د شیراز په شاه چراغ زیارت باندې د تیر کال د لړم میاشتې په 4مه د داعش له خوا وسلوال برید وشو چې په پایله کې 14 تنه ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول د ایران د اسلامي جمهوریت یوې محکمې 2 افغانان په دغه ویرت د برید په تور نیولي او اعدام کړي وو تاسو څه نظر لرئ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لملتیا ومننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې